دلتا یو پیشنگوی ته اشاره کوي او هغه پیشنگوی دادا چې حضرت ذوالقرنین دا بند او دیوال هغه جوړ کو او دی بند او دیوال سره یاجوج او ماجوج تا لگام ورکړې شو ځکه بند شو. تاسو ولوستل چې حضرت ذوالقرنین وی فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. څه مطلب شو؟ د دې دیوال د عبور کولو طاقت هم نشي لرلی، یعنی دا طاقت او قوت نشته چې دا دیوار او دا بند عبور کی او بره پې راوړي، او نه دا طاقت شته چې په دې بند او په دې دیوال کې سورې وکړي. لکه چې هغو اوسپنې واچول او بیا قلعي او بیا تانبو د هر څه پکې واچول، هغه د اوسپنې دیوال اب څوک سورې کړي. اوس دا ذکر کوي چې قرب قیامت یعنی قیامت ته نږدې دا بند چې دی دا دیوال دا به څه شي؟ دا به مات شي او ختم بشي. او دا یاجوج او ماجوج چې اوس بند دي دا به واپس د آبادو ته څه شي؟ رکوب شي. او دومره جلدې کې به چې یو بل باندې خپې به ایږدي او ګډوډ چپې چپې موج در موج هغه به سوي را روان وي او دې آبادو ته به راځي او فسادات به کوي او روانې به کوي. او بیا لږه زمانه پس پوک به ووالی شي په شپېلې کې نفخ اولا چې څه ته وایي. ځکه قیامت دو پوکونه دو شپېلې به والی کېږي. حضرت اسرافیل علیه السلام تیار ولاړ دی. نبی علیہ السلام فرمایي زه به څنګه وخاندم. حضرت اسرافیل تیار ولاړ دی، شپېلې خوله کې ده او صرف د الله حکم ته انتظار دی چې کله حکم وشي نو پوک به ووالی شي په شپېلې کې. نو یو پوک به ووالی شي نو دغې پوک سره زلزله به راشي او دغه رنګې دا څه چې په مخ د ځمکه دي دا هر څه به ختم شي، دا ځمکه به یو هموار میدان شي او چې څومره ژوندي دي نو هغه به څه شي؟ به مړه شي. او بیا څه زمانه پس تقریبا 40 کاله پس دویم پوک به والی کېږي. نو دغه دویم پوک چې ووالی شي نو دا به بیا څه وي؟ خلق به د قبرونو نه یعنی کم چې مکلف مخلوق دی انس او جن، دا مکلف دي انس او جن، انسانان او پیریان، نو دا به میدان حشر ته بیا را جمع کیږي او بیا حساب و کتاب بکیږي او بیا جنت او جهنم هغې ته به خلق شي. دا یو پیشنګویي قرآن ذکر کوي چې حضرت ذوالقرنین خو بند جوړ کړی دی او دا یاجوج او ماجوج چې دی نو دا څه دي؟ بند دي. خو قیامت ته نږدې زمانه کې څه مطلب؟ د دې بند یو وخت مقرر دی. اوس وخت کله دی الله ته پته، والله اعلم. خو چې کله د دې بند هغه یوم موعود راشي که نه، هغه وخت هغه ورځ د وعدې راشي نو دا دیوال دا بند دا به ختم شي، یا به سوری شي یا به مات شي او به غورځېږي. او یاجوج ماجوج چونکې بل طرف ته انتظار کوي که نه، ولاړ دی انتظار کوي، په دې کوشش کوي چې دا بند به کله ختمیږي چې مونږ بسو. چې څنګه بند ختم شي نو الله وی چپې در چپې هغه به د آبادو ته را روان شي او دغه رنګې فسادات به شروع کی او بیا لږه زمانه پس به څه وي؟ قیامت وي.